تلوار کوه چې مدرنه ژونده تلوار کوه چې مرمه درنه او مرګه که نه راځي چې زمه درنه که تا اظهار د مینې کړی نه وی که تا اظهار د مینې کړی نه وی جانانه زه مخکې کېدمه درنه او د وجود غوښو شابه زر مې وخورئ د وجود غوښو شابه زر مې وخورئ ګینې دا خپلې غوښې خورمه درنه د وجود غوښو شابه زر مې وخورئ ګینې دا خپله ډوکې خورمه درنه او سترګو که اوښکې موسسولی نه وی قسم دی زه راسسېدمه درنه د وخت بتایب صاحب د وخت سپېړې که هر څو مې غېږ کې ونغښتلې او خپلې نیستی لکه مې سر او سڼه ډېره وکړه بدو حالاتو نه به داسې بې وسی تېرولم لکه چې څرنګې غنم د جرندې پل نه وځي ضرورتونو هم بې ځایه رانه جبې وکړې چې چونګ اوړه ونه خورم لپې لپې خاورې وخورم خو چې د معذورې لور ارمان رانه نیمګړی نه شي د خپل ویرجن داستان دا لنډه کیسه چاته وکم چې یوه ورځ خپله معذوره لور مې ښار ته بوتله او د دم درود او د سختونو نه واپس چې راتلو هغې زما د لاس لستوڼی ما نه کلک ونیو بیا د دمګري نه چې څو قدمه مخکې لاړو مولوي صاحب نو په کړي کې ګرمې ګرمې پکوړې پخېدې لور مې اصرار وکړو چې ماله پکوړې واخله ما پې ځان غلی کو د ډېرې تنګ دستی د وجې خو هغه لوږې ونیولې بیا یې ضد وکړو چې بابا ماله پکوړې واخله هغې په سپورو سپورو شونډو باندې ډېر وویل خو ما زړه کلک کو یا خیل صاحب خو ما زړه کلک کو او بانه مې ورته ونیوله چې دغه مخکې بل دوکان کې درله اخلم لورې هغې به شا شاته کته او ما به مخکې راښکا د غریبۍ مېرمنه واخلم د نیستی مېرمنه سړی به خپل بچي ته وسوځي په سرو سکروټو چې د خوراک روح الله چې د خوراک هوټل به راغلو ما به لور په غېږ کا او سمدستي به مې په مخ ورته څادر واچو ولې چې هر هوټل کې سیخ کباب چرګان ځوړند او د بېوسی سپي ما پسې په ټوله لار غپېده او بدې ورځې راته لاره چېرته نه پرېښوده د ډېرې ستړې نه مې هم له غېږې نه کوزوله چې چېرته لاره کې څه ونه ګورې ونه غواړي خو څو لازې پسې څادر د مخ نه لرې کړلو او ناڅاپي یو دوکان کې په ګوډی نظر شو ویلې بابا ماله ګوډی واخله ویلې بابا ماله ګوډی واخله که مې هر څو ورته بانې وکړې ما ورټله خو د خپل ضد نه غړېده بیا په سلګو شوه راته شوره معلومه چې مې نور پې باندې وس نه رسي څه په چلول مې ترې د سترګو چشمې لرې کړلې او چشمې مې ځمکې ته خطا کې ما پې خپه کېښوده چې په بازار کې بیا ګوډی ته چېرته ونه ګوري ما د دې ویرې د معذورې لور چشمې ماته کړې څه په چلول مې ته د سترګو چشمې لرې کړلې چشمې مې ځمکې ته خطا کې ما پې خپه کېښوده چې په بازار کې بیا ګوډی ته چېرته ونه ګوري ما د دې ویرې د معذورې لور چشمې ماتې کې بیا ما به سر که رانږدې ورته مې ښه وجړل چې درله اخلم که نه هغې وړو سلګو کې ویل ګوډی نه اخلم ماله چشمې واخله بابا ماله چشمې واخله بابا ماله چشمې واخله